اوس د خدمت او د یووالي وخت کله چې امریکا او متحدینو یې زموږ ګران هیواد افغانستان کې د الله تعالی په نصرت او د اسلامي امارت د سپېڅلې او قوي مبارزې په نتیجه کې ماتې وخوړه، هیواد کې د دوی اشغال ختم شو او اسلامي امارت واک ته ورسید، نو له ځنډ پرته د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس قضایه قوې د محترم شیخ الحدیث عبدالحکیم حقانی حفظه الله په مشرۍ د یوې بشپړې خپلواکې ادارې په حیث فعالیت پیل کړ. په ډیر کم وخت کې پر قضایه قوه د هیوادوالو باور ترلاسه کړ. د اسلامي شریعت مطابق د خلکو زرګونه قضیو او دوسیو ته رسیدنه وکړه. اداري فساد، رشوت، غلا او په دندو کې غفلت یې پای ته ورساوه. په ټولو قضایي او اداري بستونو کې مسلکي او په کار پوه کسان په دندو وګمارل. هیواد ساتن غواړي، بیا رغون غواړي، لاس ته راوړی بارمران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي، زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي. هیواد ساتن غواړي، بیا رغون غواړي، لاس ته راوړی بارمران پالن غواړي. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. د سترې محکمې د مرکزي ریاستونو او دغه راز د قضایه قوې د ټولو فعالیتونو څخه د خبرېدو په موخه زموږ میزان جریده، ویب سایټ او ټولنیزې پاڼې وڅارئ.